شریفه ده چې ژره به یې درې قبضې کوله یوه قبضه راسته طرف دی په طرف او یوه لاندې قبضې به زیاته شوله هغه به یې اخیستله پرې کوله به حضرت فقهای کرام فرمایي رحمهم الله چې دومره اندازه په اندازه باندې د یو روغته یې مقدار دی زموږ اکثره ملګري یا دوستان په اماراتو کې یا سعودي کې مسافري کوي 2 کاله بس کور ته راځي نو دومره مسافري صحیح ده که نه یعنې مطلب دا دی چې دومره وخت د کوره څخه جدا کېدل صحیح دي که نه دا مطلب دی اصل که چیرې ښځه و خاوند رضا وي د ښځې اجازه وي او دوهمه دا ده چې دا خطره نه وي چې ښځه به په فتنه کې واقع شي نو خو مشکل نه لري او که چیرې دا وي چې ښځې اجازه نه وي او یا د فتنې اندېښه او خطره وي نو بیا فقهای کرام د دې څخه منع کوي سیدنا عمر رضی الله عنه د شپې راووتې ګزمه یې کوله په یو کور کې یو ښځې عاشقانه شعرونه ویل او په شعرو کې د شعرو